السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د ایمان ارکان شروع کړي او هغه کې موږ اولنې رکن ویلې او نن چې د ایمان د ارکانو دویم رکن وایو چې هغه په ملائکه باندې ایمان لرل پکار دي. سوال دا دی چې په ملائکه څنګه ایمان ولرو؟ ملائکه چې دي دا د الله سبحانه وتعالی د مخلوقاتونه یو مخلوق دی. الله سبحانه وتعالی پیدا کړي د نور د رڼا نه، انسانان پیدا کړي د خټې نه، او دغه رنګي ابلیس چې دی الله سبحانه وتعالی دا پیدا کړی دی د اور. الله سبحانه وتعالی د ملائکو په صفت کې فرمایي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. دوی الله سبحانه وتعالی نافرمانی نه کوي. کوم کار باندې چې الله سبحانه وتعالی دیو ته امر وکي بس دیو هغه کوي. بالکل د الله سبحانه وتعالی نافرمانی نه کوي. د دیو عادت باره کې دا ده چې د دیو عادت ډیر زیات دی او صرف الله سبحانه وتعالی ته دیو پته ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په اووم اسمان کې یو کور دی چې هغې ته بیت العباده ویلی کېږي او هغې ته هره ورځ 80,000 ملایک چې دی راځي او هغې کې عبادت کوي او دغه بیا واپس کېږي بیرته نه راځي دی کور ته او نور 80,000 بله ورځ راځي او عبادت کوي. دوی نه پته لګي چې دا د الله سبحانه وتعالی ډیر زیات مخلوق دی او ملایک چې ډیر زیات دي. د عقیدی امامانو چې دی هغه دا خبره واضح کړي چې ملائکو ته به د ذکورو او اناثو نسبت نشي کېدلی، مطلب د نر او ښځې نسبت به هغې ته نشي کېدلی چې دا ملائک دا نر دي که دا ښځې دي. او الله سبحانه وتعالی سخت رد کړی دی په مشرکانو باندې چې کله مشرکانو دیو ته د ښځینهو نسبت کړی او بل الله سبحانه وتعالی دیو ته دا قوت ورکړی دی چې دیو په مختلفو شکلونو باندې راتلی شي. جبرائیل چې دی هغه د یو انسان په شکل کې چې دی حاضر شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته چې مشهور حدیث دی. هیڅ چا نه پیژانده زموږ په خوا کې او په دې باندې چې دی څه اثر هم نه و د سفر. ځکه هغه وخت کې خو ګاډي او جازونه نه و، خامخا چا چې به سفر وکړو د لرې ځای نه نو هغې باندې به ګرد و غبار و، د سفر اثرات به ورباندې وو. خو دې باندې هیڅ قسمه اثرات نه و، سپینې جامې وې، تورې ویښتان او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنې شروع کړې. نو الله سبحانه وتعالی ملائکو ته دا قوت ورکړی دی چې هغې ځانونه په نورو اشکالو باندې نورو شکلونو باندې هغه بدلولی شي. دغه رنګې ملائک چې دی الله سبحانه وتعالی مختلفې وظیفې ورکړي هغې ته، لکه ځینې الله سبحانه وتعالی په عرش باندې مقررې کړي دي، ځینې په انسانانو باندې مقرر کړي چې د هغې نیکیانې ولیکي، ځینې چې دی د بدنو دپاره مقرر کړي چې د انسانانو بدنې ولیکي. دغه رنګې ځینې داسې ملائک دي چې هغې دنیا کې ګرځي او هغه مجلسونو ته حاضرېږي کوم کې چې د الله سبحانه وتعالی ذکر کیږي او دغه رنګې مختلف قسمه عملونه چې دی الله سبحانه وتعالی دیو ته سپارلی دي او دیو چې دی هغه کوي، لکه ملک الموت شو، اسرافیل، اسرائیل، دا نومونه به تاسو ټول اورېدلي. جبریل علیه السلام چې هغه په وحی باندې موکل و، هغې به نبیانو ته چې دی وحی وړله راوړله او دیو له چې دی ټولو ملایکو ته الله سبحانه وتعالی ناشنا قوت ورکړی او مختلف و په قوت کې. د جبریل علیه السلام باره کې راځي چې هغې تقریبا 600 وزرې لرلي او یو وزر د هغې دومره لکه انسان وګوري د هغې نظر چې څومره رسېږي. او جبریل چې دی هغه قوم لوط له چې الله سبحانه وتعالی د دې په واسطه باندې عذاب ورکړی و چې هغې شد کړي و او رانسکور کړي و. نو الله سبحانه وتعالی ډیر قوت ورکړی دی او ډیر عظیم ترین مخلوق دی د الله سبحانه وتعالی.